بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته ټولو پښتنو ته نه کېله سلامونه احترامات. ملګرو نا وخت هم دی خو دا واقعیا ډیره دردونکې ده نه، یعنی زمونږ د پښتنو سره چې کومه لوبه روانه ده په پاکستان کې په دې ریاست کې کومه ډرامه شروع ده د پښتنو سره، یقیني په یو صورت هم د برداشت وړ نه ده. نن زه تاسو ته یو انځورونه درښایم په ډیرې بخښنې سره. دا ګوره دغه د ژوند تصویر دی، د ژوندونی تصویر دی. دا فرشته مومن ده د 4-5 ورځې لاپته شوې وه. بیا هلته کورنۍ کوشش کاوه، شیراز مومن صاحب ډېر لیکل ور باندې وکړل، ډېر هغه یې وکړه ورته نه، خو چې هغه ورنه ور باندې کوه. هلته دوی په مومندو کې هلته په هغه نږدې علاقې کې دوی په پولیس باندې راپورټ درج کوه، خو پولیس انکار وکړه. بیا کورنۍ په اسلام آباد کې ډېر کوششونه وکړل، پولیس یې بیخي راپورټ هم نه درج کوه، نه د دې راپورټ یې نه درج کوه. ورته ویل چې پرېږده پښتانه ده نو چې ورکه ده خو ورکه ده، خیر دې څه کوو پرېږدي. تاسې پښتانه خاص یې په سپین هم لاندې مثال لرئ د پاکستان په ریاست کې، هسې ځان ته داسې د پښتون لقب ورکوئ، خو تاسې غلامان یې، د غلامانو حیثیت مو دی، د غلامانو غوندې ژوند کوئ. تاسې په دې موضوعګانو ولې خبرې کوئ نه؟ نو اوس یې 15 ورځې بعد دغه لاش دا وینئ، دا سوی لاش د فرشته مومن د دغې نجلۍ ده، د دغې جینۍ لاش ته دغه دا سوی سوځېدلی تک تور لاش. اوس خبره دغه ده چې نه چلو مونږ خو د پښتون ژغورنې غورځنګ په قیوم اتمان خیل چې کوم تشدد وشو هغه ته یې وویل چې یعنې مونږ وزیر او مسعود څنګه سم کړل، نو تاسې د جنوبي پښتونخوا خلک څه یستئ، تاسې خو مونږ ډېر اسانه علاج دی، ډېر اسان علاج به مو وکړو. نه خیر دی، او خو مونږ ووایو چې خیر دی، دا خو د پښتون ژغورنې غورځنګ خو تاسې دشمنان ګڼئ، تاسې د بغیر ملکونو میلاو خلک ګڼئ، د امریکا د انډیا د افغانستان ایجنټان ورته وایي. نه دا جنۍ خو نه ده ایجنټه، دا خو نه ده د امریکا ایجنټه، دا خو نه ده د بل چا ایجنټه. ظالمانو دا تاسې د زینب واقعه ولیده، په هغه باندې دا ټول پاکستان دا ټوله دنیا زموږ غوږونه میډیا راکاڼه کړل نه په زینب باندې. دا په زینب نه کمه ده، دا په زینب نه کمه ده. ستاسې خویندو میندو ته په ښکاره د مرګ دمکیانې ورکړېږي، ستاسې خویندو میندو ته د مرګ اخطارونه ورکول کېږي، او ستاسې په ځوانانو تشدد کېږي. ورته وایي چې ته د وزیرو د مسعودو نه عبرت واخله، بیا ته څوک یې نه. او نن د دې فرشتې مومندې سره چې کوم ظلم زیاتی شوی دی د هغه د کور وال نه پوښتنه وکړئ. هر سړی په خپل ګریوان کې سر کښته کوي، نه هر سړی په خپل ګریوان کې سر کښته کوي. وګورئ چې سبا ستا د خور سره ستا د لور سره دغه عمل شوی وای، ستا به څه لایې عمل وای، تا به څه ویلی؟ نه اوس یې پولیس په اسلام آباد کې د دې پوسټمارټم نه کوي، ډاکټران د پولیس خلک دغه خلک د دې پوسټمارټم نه کوي، په دې لاش باندې وایي چې چنجي راختلی دي. نه نو زه دې بې غیرته پښتنو ته وایم، و د پنجاب غلامانو، و بې غیرتو، و د آرمي نه چې تاسې خدای جوړ کړی دی، تاسې د عیسی نه خدای جوړ کړی دی، د آرمي نه مو خدای دا څه کولی شي په تاسې؟ ژوند دی الله پاک در کړی دی، عزت ذلت ژوند خو خدای در کړی دی، دا خو خدای در نه اخلي. که تاسې خوشحال وئ که خفه وئ، مرګ خو حق دی، یوه ورځ خو به حتما مړه کېږئ. نه نو تاسې د دومره بې غیرته د دومره ډارن بېوقوف ولې یئ چې د هغې باوجود هم پنجاب ستاسې سره څه رویه کوي؟ نه ستاسې خویندې میندې دا د فرشتې مومندې خبره په میډیا باندې نه ورکوي، نه تاسې ولې د یوې میډیا هم راپورټ نه کپېش؟ نه خو تاسو ته خو د محسن داوړ د علي وزیر په رژامات په نظر درځي، نه تاسو ته خو دا ټوټه د خویندو دا سوي لاشونه په نظر نه درځي، بې غیرتو، بې ایمانه، بې وجدانه، یوتیا مخلوقه، تاسو ته خو دا په نظر نه درځي چې نن ستاسو خور دا سوځېدلی لاش د اول به یې چې څه عمل ورسره کړی وي د دې سره 4-5 ورځې د هغې بعد دا سوځېدلی لاش چې نه یې پوسټمارټم کوي، نه د هغې راپورټ یې درج کوو، اف آی آر یې نه درج کوو. ولې ته په کومه خوله ځان ته وایې چې دا زما ملک دی؟ ته په کومه خوله وایې چې زه پاکستان یم، زه پاکستان د دې مل د دې ریاست ظالمه؟ په خوله خو نه، لږ وګوره چې ستا سره کوم عمل روان دی په دې ریاست کې، ستا سره کومه رویه کوي د پاکستان ریاست چې هغه د کور نه یې په زور راوشړلې، هلته یې بمونه در باندې واچول، کورونه یې درته لوټې کړل، اسلام آباد ته لاړې متاثر شو، هلته دې خویندې د کورونو نه اغوا کوي، بیا یې سوځېدلې او وراسته لاشونه چې چنجي ور باندې شوي وي داسې لاشونه یې کور ته درلېږي. په تا کې غیرت شته؟ په تا کې ایمان شته د پنجابي غلامه؟ په تا کې دا
اخر څه در باندې شوي دي پښتنو مه کوئ خدای ته وګورئ تاسې لږ سوچ وکئ خپل پلار او نیکه ته وګورئ خپله پښتو ته وګورئ بیا دا لنګمار ته وګورئ چې دا نن یې ستاسو سره کومې لوبې شروع کړي دي نه د پولیس والا خوند در پرېښی دی نه آرمي خوند در پرېښی دی نه ایسای خوند در هېچا خوند نه دی در پرېښی داسې په بغیرتوب کې مرئ مه کوئ مه کوئ په ننګ مړه شئ د ننګ خبره وکئ د خپل کام خبره وکئ د یووالۍ خبره وکئ مه کوئ په دې بغیرتوب کې وخت نه تېرېږي وای مونږ قبایل مونږ پښتانه په ورس وځيږي احتجاج نه کوو کلي کورونه مو ورانېږي احتجاج نه کوو د چا چې یو ځناور شي قتل ټول جهان خبر کړي زموږ په سلګونو قتل کېږي احتجاج نه کوو نه په مونږ کومه لوبه روانه ده د پښتنو سره کوم جبر روان دی کوم ظلم خو مونږ یو وارې وایو نه پاک ارمي زنده‌باد ایسای زنده‌باد لګوله خو زنده‌باد خو سوچ خو وکړه چې په تا یک څه عمل وکړه څه در سره وکړل نه د خور عزت په کور دننه نشو پاتې ستا کور ته دننه درغلل پنجابیان ستا خویندو میندو عزت یې په بد نظر وکتل او ستا خویندې میندې د کورونو نه اوچتوي ولې په څه خبره ناسي یار داسې ملک څه معنا داسې ریاست څه معنا داسې فوج څه معنا داسې ایسای څه معنا چې زما د خور د مور عزت نه دی پکې محفوظ زما ژوند نه دی پکې محفوظ په داسې ملک باندې زه څه کوم په داسې اداره زه څه کوم تو لعنت دې شي په داسې اداره په داسې فوج چې زما د خور مور عزت نه دی پکې ساتلی ما کوه یار خدای ته وګورئ پښتانه ولې دومره بې وجدانه شوي یئ قسم په خدای چې دا ټوله دنیا ستاسې په طرف شي چې یو وارې اسرائیل علیه السلام در پسې راشي یو وارې دې د تقدیر پوره وي چې دا ټوله دنیا ستا په طرف ودرېږي بیا هم تا ته یو سیکنډ هم ژوند نشي درکولی مه کوئ تاسې ګورئ مونږ ټول مسلمانان وایو په دې هغه مونږ وایو چې الحمدلله زه مسلمان یم په دې زه یقین لرم چې مرګ ژوند هر شي د الله په لاس کې دي خو نه بلکې دننه چې کوم په مونږ کې دننه بل سړی غلی دی هغه وایي چې نه د عیسی خلاف خبره مه کوه وبه دې وژني یعنی د خدای نه زمونږ تمه ختلې ده د فوج خلاف خبره مه کوه وبه دې وژني ولې ظالمه ولې بیریږې د مرګ نه له مرګ بیریږي مرګ په خدای که بې اجله راځي و بې ننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي مه کوئ لږ ننګ در پورته کوئ مه کوئ لږ دا وګورئ چې په کراچي کې 3 کسه د بجوړو مزدوران شهیدان شول په څومره ظلم جبر یې په رکشه کې شهیدان کړل د پاکستان میډیا پاکستان نه پنجابستان د څه پاکستان دوی وایي چې په دشنه جنډې تلې هم ایک ہے څه شي ایک ہے په څه ایک یو ته ما ته یو خبره خو وښیه د څه پاکستان نه پنجابستان دی ورونو دا پنجابستان دی هیڅ کله پاکستان ریاست د پښتنو سره د انسانیت رویه نه ده کړې بلکې د ځناورو نه هم بدتره رویه ورسره کوي په کومه خوله تاسې وایي چې پاکستان نه پنجابستان غپورستان بجوایستان نه دی پاکستان دا که پاکستان وای دا که پاکستان ملک وای دا پرشتیا اسلامي ریاست وای بیا به زمونږ سره دا رویه کېدلی دا ظلم جبر به را سره کېدلی ستاسو د سوځېدلو خویندو میندو د لاشونو پوسپاټم نه کوي درته میډیا خو پرېږده چې ستا دپاره آواز اوچت کړي په څه خبره پاکستان نه پنجابستان دی دا پنجابستان دی دا چې کله پاکستان شي موږ به ووایو چې دا پاکستان دی در اوسه دا پنجابستان دی و او یي به په دې کې صرف د رنګمار بادشاهي ده په دې کې پښتانه وګوره در په دره بلوچ در په دره ګلګت بلتستان در په دره دا ټوله خلک در په در دي مازی که خوشحال دي خلاور ملتان اسلام آباد پنډې دغه خلک خوشحال دي او زمونږ خویندې میندې په اسلام آباد کې هم نه دي محفوظې د هغه ځای نه یې اوچتې کې لاشونه بیا یې پولیس راپورټ نه درج کوي بیا یې چې سوځېدلي لاشونه راشي د هغې بوسپاټم نه کوي ولې بې غیرتو بې ایمانه بې وجدانه پښتنو ولې تاسې د دغو پنجابیانو بوټونه چپي کوئ ولې په تاسو کې غیرت ایمان نه درځي تاسو دغه خلکو ته خو اسلام تاسو ورښودلی دی دغه خو اول لنګونه تړل دا پرتګونه خو تاسو وراغوستي دي ولې نن د دغو خلکو په غلامي کې دومره ډوب شوي یئ ولې مو د خپله پښتو غیرت اسلام شاته غورځولی دي مه کوئ لږ ننګ وکئ غیرت وکئ په تاسې ټوپک نه اخلو جنګ نه در باندې کوو صرف دا ژبې چې د خدای در کړي دي خدای دا په دې ملک کې هم تا ته جمهوري حق دغه دی چې د خپل حق آواز اوچت کړې خپل حق وغواړې خو تاسې ولې خاموشه یئ د پاکستان ریاست ته مونږ دا وایو ایسای ته دا وایو فوج ته دا وایو چې په دې مو مه بیروه چې ته په کایو مطمئن خیل باندې تشدد وکړې یعنی د هغه ښه ظلم جبر ور باندې وکړي په دې به یا ګیلمن یا به نور د پی ټي ایم کسان وبېرېږي خاموشه به شي نه هېڅکله نه نور هم در پسې راولاړېږي خلک نو زه ټولو ملګرو ته وایم ته د موبایل راکړه چې زه په تاسې بیا یو وارې دا دغه وګورم د عکسونه د دغې خورکۍ عکسونه چې کوم جبر کوم ظلم ور باندې شوی دی چې د هغې په لاش باندې چینجي راختلي دي نه د دې دپاره زه په ټولو پښتنو غږ کوم چې مه کوئ دا نه سیاست دی مه کوئ دا نه دښمني ده مه کوئ په خپلو خویندو میندو ورحمېږئ په خپل عزت ورحمېږئ په خپل وجدان په خپل ضمیر ته ملامته یئ مه کوئ پښتنو لږ د خپل د هغه دپاره آواز اوچت کړي دا وګوره
وګوره څومره ښایسته ماشومه ده لکه د ګل غوندې څومره ښایسته خورکۍ ده دا نه یادېږي چې مومنده دا د پښتنې په نوم یادېږي پښتنو که په تاسې کې غیرت او ایمان وي چیرې خپلې خویندې میندې لرئ نو د الله په خاطر د دې دپاره اواز اوچت کړئ اوس د دې لاش زه تاسو ته ښایم دا یې لاش دی دا سوځېدلی تک تور سوځېدلی د دې لاش دی په دې غیرت درځي تاسو ته ننګ درځي په دې باندې تاسې پښتانه یئ تاسې ایمان لرئ غیرت لرئ انسانان یئ که انسانان و ایمان لرئ غیرت لرئ نو د دې لپاره اواز اوچت کړئ اواز اوچت کړئ و یوتیا مخلوقه و غلخان ټایپ خلکو مه کوئ پرېږدئ دا غلامي مه کوئ دا د تورمخي غلامي نور پرېږدئ مه کوئ په خپلو پښتنو وځورېږئ ورحمېږئ دغه ملک دغه صرف دا د دوی نه دی په دې ملک کې ستاسې دا ملک ستاسو دی دا تاسو آزاد کړی دی خو دا نن در سره پکې څه عمل روان دی په کومه خوله به ته ورته زنده‌باد وایې په کومه خوله به ته ورته خپل ریاست وایې چې ستا سره د دشمن هم به تر سلو کېږي زه خو په خدای قسم چې مړم شم په زندگی به زه د پاکستان ته زنده‌باد نه ونه وایم در هغو چې تر څو زما د پښتنو سره دغه رویه روانه وي ولې زه خپل ضمیر مې دا نه مني ذهن مې دا نه برداشت کوي زما په خوله نه راځي دا خبره چې زه زنده‌باد ورته وایم په کوم صورت ورته ووایم زما خویندې میندې د ده د لاسه سرتوري دي زما کورونه د ده د لاسه وران دي زمونږ عزت د ده د لاسه لوټې دی ولې په کومه خوله ورته ووایم بیا خلک ګیله هم کوي چې تاسې یې بیرغ پورته کوئ او زنده‌باد ورته ووایئ په خدای قسم که ورته ووایو ما ته خو خپل ضمیر دا اجازه نه راکوي چې زه ورته زنده‌باد ووایم تر هغې چې تر څو پورې په پښتنو باندې دا ظلم جبر روان وي تر هغې خو زما دا ضمیر نه مني چې زه ورته ووایم نو په تاسو پوهېږم نه نو که لږ غیرت لرئ لږ ایمان لرئ لږ ننګ لرئ زه غلخان ټایپ یوتیا مخلوق ته دا وایم چې و یوتیا مخلوقه د دې خورکۍ دپاره خو کم از کم آواز اوچت کوئ مه کوئ اوس خو په هره کرسۍ د عمران خان کسان ناست دي مه کوئ دا ستاسې دغه خان صاحب دی که څه صاحب دی اوس خو دغه ته ووایئ چې لږ ایمان خو در پورته که او بل خلک وایي چې روانور د زرداري بهادر بچه به وي یا به نه وي روانور د کرپټ جرنیلانو د غټو ایسای د فوج د میجرانو په والکا کې دی د زرداري په والکا کې نه دی زرداري خپل ځان هم نشي ساتلی اوکې بیا به روانور څه